خبر مولا عبدالغنی برادر د مولا حسن اخونزاده پر ځای وټاکل شو. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوا کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرکرۍ کوم سرپرست کابینه په کندهار کې له ډیرو ورځو غونډې وروسته د رئیس الوزرا مولا حسن اخونزاده مرستیال د مولا عبدالغنی برادر د هغه پر ځای وټاکه. د مصري رسنۍ بوول حرام نن پنځشنبه د وري پر څلورمه ادعا کړې چې کندهار په ناستې سره په سرپرست حکومت کې بنسټیزه بدلونونه راغلي دي. د بوابل حرام پر راپور کې راغلي چې د بدلونونو کې د رئیس الوزرا مولا حسن اخونزاده پر ځای مولا عبدالغنی برادر او سراج الدین حقانی د مولا برادر مرستیال په توګه وټاکه. سراج الدین حقانی پر نوې دندې سربیره د کورنیو چارو وزارت سرپرستی هم پر غاړه لري. د دغه مصري رسنۍ زیاته کړې ده چې سرپرست حکومت نور چارواکي د نوو وزیرانو پر هوکړې ته تر رسیدو د موقته توګه خپلو دندو ته دوام ورکړی. سرپرست حکومت تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریکوئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.